حضرت یوسف علیہ السلام مصر ته ورسېد، پروردګار ورسو، سختې خو پې تېرې شوې ځکه چې روڼو کوې کې وغورځو، دا ډېره لویه سخته ده او ماشوم دی، او بیا جامې یې ترې وویستلې، او بیا قافله راله، قافلې کوې ته بورقه ښکته کړه د اوبو دپاره، خو جوور کوې و، دې بورقې پورې ونښتې، راویویسته دې ور پورې نښتې، هغې بوت او د مصر په بازار کې خرڅ کړ. نو د مرګ سختې م پې تېرې شوې، او په کوې کې پې ځان لوالې وخت هم تېر شو، او بیا لال په مصر کې د یو پیغمبر بچی دی، او د پیغمبر ډېر نیازبین بچی دی، ځکه یعقوب علیه السلام ته په ټول اولاد کې دی خوښ و، نیازبین بچی دی، لال غلام شو، پردی یو نوکر شو. د مصر بادشاه واغشته چې کوم د مصر وزیر و، وزیر زراعت عزیز مصر، هغه واغشته او ډېر زیات هوښیار و چې کور ته کله راوسته نو بیبي ته وایي اکرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. بیبي نوم یې زلیخه وي، زلیخې د دې ماشوم سره به د عام رعي او د وینځې کار نه کوي، د عام نوکر غوندې خیال به نه ساتې، ځکه دا ډېر زیات مبارک معلومیږي. الله د هغه په زړه کې ورسره محبت واچوي. ممکن ده چې یا به دوی مونږ په زویوالی ونیسو، بچې به مو شي، او یا دا دی چې مونږ له به څه فایده خو راکړي، خو د عام نوکر او د غلام سلوک به ورسره نه کوي. علما لیکي په انسانانو کې اوس انسانان ډېر هوښیاران تېر شوي دي، وی یو دا د مصر عزیز مصر چې دا یوسف علیه السلام یې په بیه واغېسته، د هوښیارو راوسته او بیبي ته د ده په حق کې وصیت کوي چې ګورې خیال یې ساته، احترام یې کوه، عزت یې کوه، او دې به مونږ بچي نیسو یا مونږ له فایده راکوي. وی په هوښیارانو کې یو هوښیار دی انسان، او په هوښیارانو کې یو هوښیار حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی چې په خپله زندګۍ کې حضرت عمر بادشاه کړ. عمر یې د مټه راونیوه او خلکو ته اعلان وکړ، وی زما نه پس به ستاسو بادشاه عمر فاروق دی. نو د ټولو مسلمانانو اختلاف یې ختم کړ، جګړې ختمې کړو، ټولو په اتفاق حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بادشاه ومنه. او یو په هوښیارانو کې هغه ښځه و بیبي آسیه چې موسی علیه السلام کله په صندوق کې راونیوه، نو فرعون خو خطرناکه اراده وه، هم ورته وایي چې ګورې پام کوه ده ته به نقصان نه رسی، دی به مونږ له فایده راکړي یا به مونږ دی په خپل زویوالی او بچیوالی باندې ونیسو. وی یو د شعیب علیه السلام لور ډېره هوښیاره وه چې کله موسی علیه السلام یې پلار له بوته، نو پلار ته وی بابا ان خیر من استاجرت القوي الامین، مزدور به نیسي، ګورې دا ډېر مضبوط هم دی او امانتګر هم دی، نو که مزدور نیسي نو دا مزدور ونیسه. دا یو څو کسان دي چې دا په ښځو سړو کې هوښیاران تېر شوي، نور هم شته خو دا هوښیاران دي. نو دا عزیز مصر هوښیار انسان و. بیبي ته څه وایي؟ وی ګورې پام کوه ده سره به د غلام او د نوکر سلوک نه کوې، دی به داسې ساتې لکه د خپل بچي ممکن ده چې د مونږ بچی بچي یا بل څه پیدا بناله راکړي. هغې سره لوېده لویه واقع ده، درته لږ سات تصویب. و یو وخت کې دی راغی او دی وزیر زراعت او بیا بادشاه ته ورسېد، لوی بادشاه ته ورسېد. او څنګه ورسېده؟ د زلیخې ورسره محبت او مینه پیدا شوه. داسې مینه ورسره د زلیخې پیدا شوه، اخو د وزیر ښځه ده، د بادشاه ښځه ده، د بادشاه ښځه خوبصورت هم ده، او دی غلام نوکر هم دی، دی قابو کې هم دی. دروازې یې بندې کړې، تېره جمعه مې هم څه مختصره درته ویلې وه، او د ده نه یې د ګناه مطالبه وکړه، ځان یې ورته پوره ډولې کړ، او داسې جامې خشته خوبصورت او د ډول سینګار چې څه کېدل هغه یې ځان برابر کړ. او دی چې کله کوټې ته دننه کله اول دې تپوس کوي، هغه خوله ورسره ګډوي، وایي چې یاره سترګې خو د ډېرې ښکلې دي، وایي ټولو نه مخکې به دا ختمېږي، نظر به ختمېږي، مخ د ډېر ښکلې دی، وایي دا به ځمکه خوري او دا به ټول رجیږي، ختمېږي به. خیر بیا ته مطالبه وکړه، دا هغه مطالبه پوره نه کړه، د دې منډه کړه، هغې ورپسې منډه وواله. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح
څنګه دی نو دا دروازې بند کړې او دې پسې دې ته خدای پاک بچ کړ منډې باندې. قرآن شریف کې الله فرمایي وی دا زما امداد او د حضرت یوسف علیه السلام سره چې خدای پاک دې بچ کړ، ما ورسره تعاون وکړه، ما ورسره امداد وکړه. زړه کې د خدای یاره پرته وه، منډې ووهله، بار ووته. دا ورپسې ده دروازه ورته په خپله کولاویږي چې بار ووتل خاوند یې ولاړ. هوښیاره ښځه چې هوښیاره یي که نه نو بیا دوکه او د دوکه بازۍ چلم چالاکي بېرولي. هلته خاوند او خدا دې څوک دی نوکر پسې منډې بې وقت. دا څه کوي؟ دا څه وایي چالاکي کوي؟ وی چې دې ما ته لاس اچولی دی، ما ته یې لاس اچولی دی او ما ته ځان بچ کړ او ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم. تا ښځې ته چې څوک لاس اچوي څه به ورسره کوي؟ یا به جیل کې اچوي یا به مضبوط عذاب ورکوي، بل علاج یې نشته. الزام یوسف علیه السلام غریب پریشانه دی چې خدایه یو خوا ته یې راته د ګناه مطالبه م وکړه، ځان مې ترې بچ او بل خوا الزام یې ملا باندې ولګاو. تېره جمعه مې درته ویلي و چې یو څو کسانو په ماشوموالي کې خبرې کړې دي. وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين. یو ماشوم گوی ورکړه. دا ماشوم مسند د احمد کې حدیث تا او صحیح د ابن حبان کې دا حدیث تا چې حواله دل درکم. مسند د احمد کې او صحیح د ابن حبان کې دې دواړو لیکلي دي چې دا یو ماشوم هغه گوی ورکړه. او تېره جمعه مې درته ویلي چې الله د ماشوم په خولې ولې پاکوالی راوسته. وی وګوره کمیس یې د شا نه شلېدلی دی او که د مخې نه. که کمیس یې د شا نه شلېدلي خو غلطي د دې ښځې ده، ځکه دې ته منډه وي او هغې کمیس راښکلی دی. او که کمیس د مخې نه شلېدلی وي نو بیا معلومیږي دا چې غلطي د یوسف ده، ځکه دې پې ورځي او هغې ته ځان خلاصو کمیس یې ورته شلولی. فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. وی چې وی کته کمیس د شا نه شلېدلی و وی دا نقصان ټول ستا دې د نه منډه واله او تا راښکلی دی. یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. یوسف په پام کو ځان ساته بس اخوا شره دې رذیلې نه. او ښځې ته م وایي تم ډېره بېکاره ښځې. زه اکثر طالبان ته یم عزیز مصر بېغیرته سړی بېغیرته سړی په دې و چې اډوسه سزا یې ورنه کړه ښځې لکه صرف دونه ورته وایي چې واستغفري لذنبکې خپله معافي د خدای نه وغواړه، معافي وغواړه. معافي نه کوتک ورته نیول پکار و دغه وخت کې، معافي وغواړه. ناړو غږ یې ورته ونه کړ. یو ځل حضرت یوسف علیه السلام چې وروسته بیا دی د بادشاه ځای له راغی نو قحط راغلی و په علاقه کې. دا ودرېږه چې دا واقعه درته لږه ډېره وویم. بادشاه دا چلو که چې دې ته ځان لکه د زلیخې نه اخوا که د محل د زلیخې نه بل طرف ته چې بل طرف ته که زلیخه خو ملامته شوه، ښځو به ملامته کوله چې نیکبخت بل څوک هم نه نو خپل د غلام نه مطالبه کړي، ګناه طلب د خپل نوکر نه مطالبه کړي، خلکو ملامته کړه. نو دې یو چل جوړ کړه. ودرېږه وي دا ښځې ما ملامته کوي. یو طریقه دي دا یوسف لیدې نه دی. نو یو ډوډۍ وکړه. فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا. یو خشته ځای تیار کړ او ډوډۍ وکړله او بالښتونه یې ګیر چاپېره کېښودل او مزېدار فروټ او میوې یې کېښودې او چاړه یې مو سره کېښودې. او یوسف علیه السلام ته آواز وکړې راځه پې وقالت اخرج علیهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. یوسف علیه السلام چې څنګه ورښکاره شو او هغوی د ته وکتل او د ده د حسن یې وکته نو د میوو په ځای باندې ګوتې پرې کړو. هغوی څه وایي حاشا لله اوه الله ته څه لوی ده داسې خشته لږ دې پیدا کړي. دا خو انسان نه دی، دا خو چې ته فرشته ده او په فرشتو کې هم ډېره عزتمنده فرشته ده. داسې ښکلی شکل او خشته ځواني او ښکلی رنګ. نو زلیخه خو پوه شوه وی ما خو ګوتې پرې کړې نه دي او تاسو خو ګوتې هم پرې کړې.
انا راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. وی بالکل مطالبه ما کړی د یوسف غلطی نه ډاډه شو او چې زه څه مطالبه کوم دی به پوره کوي او که پوره نه کړه نو جیل ته به ځي. ښځه نور هم ډاډه شوه. حضرت یوسف علیہ السلام سوئی رب السجن احب الی مما يدعونني الیه. الله مال جیل درینا گناہ نہ غورا جیل خل والا تصرف عني كيدهن اصب الیهن واكن من الجاهلین. خدایا که د دې جیل بهتر دی مال جیل غورا او که جیل او الله اسنا ستا په فضل خدا نه خواستا کته می وانه د دې ګنا نه کنه او زلګم مایل شوم نو برباد بشم ډیر لوی نقصان برانه شي. پس ورفع عنه كيدهن الله تعالی دا غي د مکر نه خلاص او جیل ته چې جیل ته څنګه قرآن شریف کې الله فرمایي ودخل معه السجن فتيان. دیم جیل تلال او یو دوه الکان هغې بادشاه ته زهر ورکول خو هغې کې ګرفتار شو هغې مور سره جیل ته لاړه. یو د بادشاه د ډوډۍ خادم او یو یې د مشروباتو د اوبو خادم. یو به وله شراب جوړول د انګورو نه به یې وله اوبېستي جوسونه به یې ورکول بادشاه او یو د ډوډۍ لنګري چې چا ورته ډوډۍ کېښوده چا وله پیسې ورکړې وې دې کې زهر واچوې دی بادشاه ته چې دې مړ شي. نو چې دا کم د مشروباتو والا او د اوبو والا د وله په هغې کې زهر اچولې ده نو اچولې او ډوډۍ والا اچولې چې څنګه ډوډۍ دواړو له پیسې خو دواړو ته میلاو شوې وې د دواړو دا خیال و چې هر یو خیال و چې د بل ملګري مې اچولې دي چې څنګه هغه ډوډۍ ته کېناسته. نو د دې اوبو والا د دې مشروباتو والا په زړه کې رحم راغی. وی صاحب دا ډوډۍ مه خوره په دې کې زهر دی. لکه سوچ راغی چې دی بادشاه خو ټول عمر زمونږ خیال ساتلی او زمونږ جامه او زمونږ عزت او زمونږ هر څه خو د ده لاسته دي ولې دې مړ شي. وی صاحب دا ډوډۍ مه خوره زهر دی پکې خدای هلکې واچو. هغه ډوډۍ والا وی صاحب د اوبه مسکه دې کې زهر دی. هغه خو دا خیال و چې ما مچولي ده به مچول منځ کې ده خو نه مچول. وی زه اوس فلحال دا دواړه جیل ته ولېږئ چې مقدمه برابر شي او معلومات وکړو چې غلطي د چا د هغه نه به سزا ورکړي. معلومات وشو چې کوم اوبو والا هغه زهر نه اچولی پته ولګېده چې په حیوانات وي خلک اوس کي په بل چا ته ویوسکه او ډوډۍ والا زهر اچولی. یوسف علیه السلام سره دواړه په جیل کې ملګري. یوسف علیه السلام چې چا به خوب ولید ده به ونه په جیل کې تعبیر ورکاو ښه مزې ده. دې دواړو م خوبونه ولیدل. دواړه رالل حضرت یوسف علیه السلام ته وی مونږ خوبونه لیدلي مونږ له تعبیر وباسو. څنګه لیدلی دي؟ د یو کس ورته وی زه خوب وینم چې انګور نه چوڼوم او اوبه ترې وباسم د انګورو نه جوس وباسم. دا بل وی زه خوب وینم چې په سر د پاسه مې د ډوډو ښکاری ده او مارغان راځي د هغې نه ډوډۍ تښتوي. ملګري شاه به د دې خوبونو تعبیر راله راکړي. یوسف علیه السلام له اول خو دواړو ته نصیحت وکړ وی دا تعبیر ما ته الله را کړی دی او درته ویم او زما یو الله دی ګورې شریک نه لري او یو خدای ومنئ او د نورو بوتانو عبادتونه مه کوئ. یا ورته وی یو ته وی دا تا چې خوب ولید چې زه انګور نه چوڼوم نو وی ته به خلاصېږې او بیا به د بادشاه دربار ته ځې او د هغه د انګورو او د جوسونو خدمت پکې هغه ته به اوبه ورکړې او دی بل ته وی ته به په سولی کېږې تا به پانسي کوي او مارغان به راځي د سر غوښې به دې تښتوي. دا ستاسو د دواړو تعبیر شو. خو چې هغه کم سړي باندې دا ګمان و د هغه سړي چې دی به خلاصېږي هغه ته وایي ته خو به هسې خلاصېږي بادشاه له به ځې نو ما ورته یو واذکرني عند ربک بادشاه ته لږه زما مسله پېښ کړه جیل کې خو ملاموده ده مو شو نه مې څوک تپوس کوي او نه مې څوک پوښتنه کوي. بادشاه ته ووایه چې داسې یو هلک دی په یو تهمت کې په جیل کې پروت دی بې ګناه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلکې قرآن شریف کې ذکر دی دا اسې مناسبه نه وه د پیغمبر دپاره. الله پې لږ غوندې خفه شو چې دا خو ټول زما کار دی ته خو پیغمبر یې ما ته ځان وسپاره زه پوه شي زما کار پوه شي
نو ګناه نه ده. هر سړي په زړه کې دا خبرې راځي چې څوک په یو تکلیف کې مبتلا شي د خلاصۍ کوشش ځان نه کوي. پیغمبران د ګناهونو نه معصوم دي او پاک. خبره لږه مناسب نه وه د پیغمبرۍ د شان سره. نو قرآن شریف کې الله وایي چې د ده نه خدای هېره کړه. هماغسې وشوه ډوډو والا پانسي شو او دا بل بادشاه خلاص که او بیا یې راوست په خپلې ډیوټۍ ولګاو ځکه د بادشاه خو ده له مرګه بچ کړه. که ده ورته نه وي ویلې او بادشاه هغه ډوډۍ خوړلې وي خو بادشاه به مړ شوی خدای ته هېره قصه هېره شو. 7 کاله جیل کې تېر کړل. د دې نه پس چې د دې سړي ته ولې دا خبره وکړه پیغمبر خو لوی شان لري. 7 کاله د دې نه زیات جیل کې تېر کړل. څومره شي 7 کاله یې تېر کړل. بادشاه 7 کاله پس خوب چې خوب یې ولیده. څنګه خوب ویني؟ وی انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف. وی 7 غواګانې دي سربې او 7 ټپې غواګانې دا ټپې لګیا دا سربې خوري. و7 سنبلات خضر و اخرى یابسات. 7 شنه وږي دي 7 اوچ دي او دا اوچ د دې شنو نه تو دي. ټول دربار یې راوغوښتې دې خوب تعبیر راله راکې. جاوید صاحب ګډ وډ خوبونه دي موږ ته خو پته نه لګي. چې کوم خلاص شوي هغه ته یاد شو اوهو د خوبونو تعبیر خو یو کس شته زما اشنا دی جیل کې دی. خدا خو غلطي مو شو ما ته خو هغه خپل سوال جواب کړی هم رانهیر شوی دی. ای بادشاه زما یو دوست دی په جیل کې پروت دی او د خوبونو د تعبیر ډېر لوی مهارت لري. که دې خوښ یې هغه نه به تعبیر وغواړو. لاړ د یوسف علیه السلام نه تپوس وکړو. وایي دغسې بادشاه خوب لیدلی. ګوره یوسف علیه السلام خو پوه چې دا ما ده ته خبره وسپارله نو الله 7 کاله راباندې نورم تېر کړل. نو اړو دې ملامته نه کړه چې د خدای بنده ګوره د ما سوال جواب دې هېر کړی دی او خپل اجرت له رالی ولې تعبیر وویسته. وی بادشاه ته ووایه چې ښځه بردسته غله کرې ځمکې ټوله په غنمو کرې او چې څونه غنم زرغونېږي نو چې څونه اجتې نو هغه اجت والا غنم خورې او باقي په وږو کې سنبال کوي. کم غنم چې په وږو کې سنبال وي وینه نه کوي. دا قانون دی. پخوا به هم دې خلکو چې تخم له جوار ساتل نو ابې دغه نه د توقې نه نه رجول ابې ما په ټوکر کې کېښودل او بره به یې سنبال کړل نه به نسخه کېدل. او چې دا وږي نه دی غنم یا جوار اویستل نو بیا وی نه وی. نو وی دا چې کوم د ضرورت نه زیات دي نو هغه په وږو کې هم دقسې کړي دي. 7 کاله پرله پس تکله شی غنم وکړی او باقي سنبال کړي. 7 کاله پس به قات راځي. 7 کاله پس به داسې قات راځي چې خلکو سره ارسی ختم بشي د لر ټوله دنیا کې به قاتي. نو چې تاسو کم غله سنبال کړي راځي به در نه خلک او چې په سر یې خرڅوي نو در نه ډېر غواړي. او 7 کاله پس به بیا یو کال داسې راشي چې په هغې کې بس ښه بارانونه وشو ځمکې به زرغونتیا کوي. چې بادشاه لا واپس راغی بادشاه ته یې بادشاه پوهې چې دا هلک خو د جیل نه دی. اوهو ورشئ چا به یې دا هلک راوباسئ د جیله. دا څوک دی چا په جیل کې اچولی دی؟ دا خو ډېر هوښیار هلک دی او دې جیلي ملګري بادشاه ته صفته مو کړه چې صاحب ډېر نوي دی او ډېر هوښیار دی او ډېر قابل دی او د خوبونو تعبیر هم وباسي. بس د پسې استازی لاړ یوسف علیه السلام پسې وی راشه بادشاه دې غواړي بادشاه دې غواړي. اوس ګوره که ما غوندې یا بل څوک وی نو په منډه به ته چې د جیل نه خلاص شم. 7 کاله مخکې 7 کاله وروسته بله عمر مې تېر کړ. دې ورته څه وایي؟ وی زه خو د جیل نه نه ځم. وی بادشاه ته ووایه چې لاول زما د مسلې تحقیق وکړي. ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. لاول دغه ښځو نه معلومات وکړئ چې غلطي زما او که غلطي د دې ښځو. خو کم از کم چې زما جامه خو معلومه شي که نه چې زه پاک یم او که نه. ګوره دا مې خبره دې پورې کوله چې د هر چا دا خوښه ده چې زما پاکي ښکاره شي او په ما تهمت وربني. نو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله یې زما پرور یوسف علیه السلام ډېر لوی رحم وکړي. وی که راځه په ځای زه وې که نه نو وی ما به فورا د جیل نه ورته وتلی به او دې بیا هم د جیل نه نوځي
او زما د مسلې تحقیق وکړي چې غلطي ده مصر د ښځو وکړو غلطي زما د هله به د جیل نه ولې دا تهمت خطرناک شی دی عیب په چا لګول دا ډېر خطرناک شی دی نو چې په چا دې عیب ولګو لکه چې مړ دی که تهمت ته پې ولګو تباه دی که غرق دی که او چې کم سړی د تهمت او د عیب نه پاک دي دې ته خوشحالېږي الله هم د عیب نه پاک دی هېڅ قسمه عیب پکې نشته زه جسنګ په دې خوشحالېږم چې په مارې تهمت نه یوسف علیه السلام د جیل نه نزي په دې خوشحاله دی خو تهمت نه ځان بچ کوي او الله خو د عیب نه بالکل پاک دی نو الله به په دې ولې نه خوشحالېږي چې زما دې څوک صفت وي بادشاہ الله د ښځو نه تحقیق وکړه ښځو ویره د هېڅ عیب نشته ټول نقصان د زلیخې یا خدای پاک هغه وزارت له ورسو هغه هر څه ده وي تعالی یو وزارت درکو کوم وزارت ته خوښ دی وی اجعلني على خزائن الارض اني حفیظ علیم وی ما وزیر زراعت ولګاوه د ځمکې خزانه وزیر خزانه نه ښه د ځمکې خزانې زراعت او ضرورت یې مغې ته ما د زراعت وزیر که ساتله اوه کاله پس قات راغی دومره قات راغی چې خلکو سرمنې وډوکې خوړل بل ځای غله نه ون ټول به مصر ته راتلل او یوسف علیه السلام په لاس کې قلم و ګوره اوس بادشاه دی که یو خوا کوي ته ورسېد بل خوا غلامۍ ته ورسېد بل خوا جیل ته ورسېد بل خوا د بادشاه کرسی ته سره دی هغې له به لاړل غلې والا له چا پیسې یوړې چې دا پیسې والا مونږ له غله را ورشه د یوسف علیه السلام نه دسخط راوړه چې څونه دله درکړو پخوا هغه د کنټرول چیني وړه به وکړو نو کنټرول والا هغه دغه له به لاړی هغه به ولیکل دله 2 کیلو ورکه دله 15 ورکه دله من ورکه د هغې نه به 1 روپۍ زیاته کمه به یو چونګ به هم زیات نه نو یوسف علیه السلام به ولیکل چې دله مثلا دا پیسې ته والی 1000 روپۍ او دله 2 منه ورکې دنه 2000 والی دله 4 منه ورکې دله من ورکې د هغه د لیک نه بغیر سوال نه پیدا کېږي چې چا یو موټی قلم چاله ورکړی یو هلک راغی چې هلک څنګه راغی هغې ته وایي هغه غلې والا ته وایي دا پیسې والی او ما له غله راکوي وایي تا ته پته نه لګي ورشه یوسف علیه السلام نه لیکل نه راغی یوسف علیه السلام له لیکل یې ترې واخېستل چې لاړ غله هغې ورکړه دوباره بیا راغی وایي زما نوره غله پکار ده هغې ورته ورشه یوسف علیه السلام نه لیکل والا بیا راغې د نه لیکل واخېستل هغې بیا غله ورکړه په درې باره بیا راغې څه بېکاره پیسې یې راوړئ زما غله پکار ده هغې ورته دونه غله باندې څه کوې ابلور یوړه پرون دی بیا یوړه نن بیا راغلې وایي به زما پکار ده وایي نه موږ نشو درکولی تا ته پته نه لګي ورشه یوسف علیه السلام نه لیکل والا راغی یوسف علیه السلام ته هغه هلک وایي وایي صاحب ما له لیکل وایي ته په غله څه کې خرڅې څه ابلوز مې درته لیکل درکړل پرون مې بیا درته درکړل نن بیا راغلې وایي صاحب که ځان مې راته وښو دا ټوله غله به راکړې که ځان مې درته وښو دا خو من 2 غنم خبره ده دا ټول خزانه به ماله راکړې خو راته ولیکل لیکل وایي ته څوک یې ما ته ځان وښایه که نه وایي زه هغه ماشوم هلک یم چې ستا د صفۍ ګوۍ مې کړې ده ماشوم والي زه هغه یم لمن چې د نه کله زلیخې وشلوله او تا بار منډه واله نو زه هغه هم شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من دبر فصدقت فکذبت وهو من الصادقین عظیم ما دله ګوۍ کړې ده ما صفائی کړې ده ستا په ماشوموالي کې حضرت یوسف علیه السلام پاسې ځان ته یې راته غاړه باندې او په دې مخ او په تندي باندې ښکل شو او واقعي ما سره خو یو ډېره لویه ښېګړه کړې ده په ماشوموالي کې بل چې تا په ماشوموالي کې الله د خبرو طاقت درکړه خو معلومېږي دا چې خدای ته هم ډېر لوی نږدې زما دې صفائی کړې ده واله دا قلم څه چې دې پکار دي ځان ته په خپله ولیکه سترګو نه اوښکې وبهېدې ویې ژړل زړه خبره ورته رایاده شوه ویې ژړل ها دا قلم والا څه چې ستا پکار او څه دې لږې اختیارمند زیم ولیکه ځان ته څونه غله دې پکار چا به وایه لیکه نو بنده په دې خوشحالې کې زما دې څوک صفت وکړي او زما دې څوک تهمت په ما وانه چي نو چې بنده په دې خوشحالې نو الله به خوشحالېږي که نه نو واورس که نه چې د شپې یوسف علیه السلام لاړ الله سره خو د پیغمبرانو مناجاتي الله ورته یوسفه وی لږ زیاتې دې ونه که زیاتې دې ونه که وی نه وی چاله یو ځل لیکل ورکړې دله دې 3 ځلې لیکل ورکړل
او بیا قلم دې ورکړه چې ځان له څومره غلطې پکاري څومره غلطې پکاري نو ولیکه ځان ته ټول اختیار د خزانې دې وله ورکړه وی الله زما صفۍ یې کړې وه زما پاکی بیان کړې وه زما پاکی بیان کړې وه ځکه مې اختیار ورکړه نو یوسفه چې زما څوک پاکی بیان کی دا خو ستا پاکی بیان کړه چې کم بنده زما پاکی بیان کی نو زه به قلم ورنکړم چې کم جنت ته خوښي ځان پسې لیکه زه به نه ورکوم ته خپله پاکې دومره خوشحاله شو چې قلم دې ګوتو کې ورکړه څه ځان ته لیکې نو چې یو بنده زما پاکی بیان کی وی سبحان الله دا د الله پاکی ده سبحان الله و بحمدی سبحان الله العظیم زه به ورنکم قلم چې تام زما پاکی بیان کړې ده خلکو را باندې عیب لګو چې خدای له زوی شته خدای له لور ده مشرکان وایي فرشتې د خدای لونه دي عیسایان وایي عیسی علیه السلام د خدای زوی دی یهودیان وایي عزیر علیه السلام د خدای زوی دی نو خلک ما باندې عیب لګوي تهمت لګوي او چې دې وخت یو بنده وایي چې نه الله تا کې هېڅ عیب نشته نه د زوی شته دا یهودیان دروغ وایي دا عیسایان دروغ وایي نه د لوڼه شته دا ټول دروغ وایي نه ستړی کېږي پروردګاره دا نور ټول دروغ وایي نه د له خوب راځي پروردګاره دا ټول خلک دروغ وایي او چې دا څوک وایي چې دا مړی واپس نشي جمدې کېدی دام دروغ وایي الله په دې قادر دی چې دا ټول ته واپس جمدې کولی شي نو چې زما څوک دا صفت کړي زه به قلم ورنکم زه به م ورکم چې ځان پسې کم جنت ته خوښ دی لیکه ځان پسې ته په خپل صفت خوشحالېږې زه به نه خوشحالېږم ستا عیب چې څوک تهمت ختموي ته خوشحالېږې زه به نه خوشحالېږم دا سبحان الله برکت مې درته سبحان الله الله د هر عیب نه پاک دی هېڅ عیب پکې نشته